لکه دې ته چې لګا یا ماشومه باندې شي دا سکه باجی مار سکه مېلمنو ستړي مه شئ په خیر راغلئ ټول پښتانو ټول ورونو ته سلام کوم پنجابیان دي هر څه دي ټول زموږ ورونه دي استادان هم ډېر مشران ناست دي په اجازه د ټولو او کمې زیاتې خو به کېږي دی غوندې استاد نه یم یو 20 دقیقې پروګرام کوم په مینه یې واورئ نور هم استادان په خدمت کې تبلیغ مهرباني ډېره مهرباني نن مې بیا ډېره یادېږي خدای دې خیر کړي وه د زړه سترګه مې زیاتېږي خدای دې خیر کړي نو مو تپس بیا د رندانو په محفل کې ځان وته ترخو توبه ماتېږي خدای الله سرشدی راویښ کا دا پسه وده دي د میونده تر اټکا پښتانه وده دي الله سرشدی ګوري نڅه وایي لویه خدایه نڅه اوري نڅه ګوري نڅه وایي لویه خدایه څکې شام دغه بوزه څنګه درد په قلار کوم درد په قلار کوم په زړه کې مېلمانه وده دي بدبختي نه د نور صدا د پښتون ولس دپاره بدبختي نه د نور صدا او د پښتون ولس دپاره اګامیا اتلان مې نو اګامیا اتلان مې د کاله وده دي اګامیا د کاله وده
چنار دی کابل جان نباو جان را غوښته یم داسې مې زړه راله جانانو سیزي لکه ټانکر چې طالبانو فرمایش ته څه وایي هله زه خو یې تابع د هر فرمان یمه ځکه خو په خواښې باندې ګران یمه کور کې خساتم زه جارو کوم او خیدمه ساتم زه خپله مېرمنه کور کې خساتم زه جارو کوم او خیدمه الله وړه ورته لمدومه پاله وحلمه ټولو سانډوګانو کې سلطانې ما ځکه خو په خواښې باندې
مدهوش نه پټ ګرځم چېرته چې ګورم چې پسټ ګرځم صرف مدهوش نه پټ ګرځم چېرته چې ګورم چې پسټ الله بس د شاعرانو سره ورانې ما او ځکه خو په خواښې باندې ګرام کور کې ځای نشته په جومات کې به اوسېږي و طایف د ښځې نه هېرېږي مشرقو ته کورته نیولې الله کشر ته شین کمیس راوړې مشرقو ته کورته نیولې چې ډب ورکوي ګردې واسکټ نه راجګېږي جانان د ښځې نه هېرېږي